هیواد دیموکراسي لوی ګواښ سره مخامخ دی ملګرو. توبه خدایه، ته ورته وګوره څومره کم عقل انسان دی. امنیت باید هر څه کنټرول کړي. لوري دروازه خلاصه کړه. خپله دنده باید او سمه پردې سرته ورشي. ورسوي. زه کېکې ډې وېږدم. وګورئ نن شپه زما شپه ده، نن شپه زما شپه ده. سمه ده سمه ده، زه ورځم. نن شپه ستا شپه ده. سلام نجیبه وروره. په خیر راغلی اغلې ملکې، مهرباني وکړئ راشئ. فکر کوم زه وخته راغلی یم. څوک دی؟ په خیر راغلی لورې. خیر اوسې. دننه یې راوغواړه که نه، دروازې مخې ته دې درولې. راځه. په خیر راغلی. ممدوحه یوه شېبه صبر وکړه. د شوخو ماشومانو په څېر یې هېڅ په سمه لاره نشي تللی. ما ته وګوره رانه، زه نه غواړم چې داسې وخت کې زما سر په درد کې، هسې هم پښه مې درد کوي. دوه درده یو وخت کې نشم زغملی. توبه توبه، خلک به فکر وکړي چې پښه دې ماته شوې. راځه زما لاس ونیسه. خو کله چې انسان په سختو کې راګیر وي او په ژوند کې یو ښه ملګری ولري څومره ښه ده که نه؟ د ژوند ملګری یعنې څه؟ په دې ژوند کې باید یو ملګری ولرو که نه؟ بیا څېړنه مه پیلوه، ژبه ده نو غلطه شوه. سمه ده. ممدوحه په پښه دې فشار مه راوله. سمه ده نه راوله. پښه دې په ځمکه مږده که نه؟ سمه ده سمه ده نه ږده. په خیر راغلی. ممدوحه په تاسو شوي؟ خیر اوسې، هېڅ پرې نه دي شوي، هسې د خلکو پام ځان ته رااړوي. توبه خدایه. عاقف راغلی؟ نه دی راغلی، تر اوسه خو نشته، خو زنګ مې ورته وواهه. راځه. ته ګورې سوپرمانه، له موږ پرته نور ټول ډېر خوشحاله دي. ای ګرانه ای. غټ سړی شو په خدای. دا واخله، کلیزه دې مبارک شه. خدای دې تا ته له خیر او برکت ډک کلونه نصیب کړي. دا زما لخوا د مور او خور لخوا دې تا ته ډالۍ وي. سمه ده؟ د مامور معاش دی، څه به کم نه. هېڅ خبره هم نه ده. خپل مور و پلار مې په یوې ډالۍ باندې نه خفه کومه. بسنه کوي چې دا ورځ مې په یاد وه. زما ګرانه زویه، انشاءالله د واده ورځ به دې هم ووینم. صبر وکړه ښځې، دلته نور مجردان هم پاتې دي. د هغوی کلیزه دې نوبت مه مبارک شه خرابوه. وروره. کیف ورور والد رانغی؟ په تماشه کې دیشي راشي. واخلص مره. ته خو ګورې که نه سوپرمانه، ټول څومره خوشحاله دي او ته یوازې. اتل کېدل ډېر سخت کار دی سوپرمانه. په دې عالم کې ته یوازې ما درک کولی شي او په لوړ ګمان ته مې هم غلط درک کوې، ځکه چې یو افسانه بیا اتل یې. کاش پوه شي چې هر کار د هغوی لپاره کوي، د دې هېواد لپاره. خو ته یې هم وینې، پایله یې یوازیتوب ده. که هر څومره ووایم بیا هم نه پوهېږي. ته هم په دې خبرو هېڅ نه پوهېږې، خو وزغمه. سمه ده؟ ښه نو د لیونیانو سفرم باید لیونی وي.
همداسې نه ده؟ مهرباني وکړئ. مننه کوم. مننه خوري. کیک خوندور دی؟ خوندور دی. ډېر. واخله مورجنې راکه لورې. زه بیرته راځم. امر صاحب خیرات ده، چیرته ځې؟ هو خیرت دی. عاکفه څنګه داسې له سلام او کلام پرته ډالې ږدي او بیرته ځې؟ ها، دا لاره زموږ لاره نه ده. اوس خو زموږ لاره یوه نه ده امیر صاحب. رښتیا وایي، تا لاره غلطه کړې ده، پوهېږي؟ دا رښتیا دي. امیر صاحب بیا یې مه پیلوه. تاسې پوهېږئ زه نه غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم. راځه دننه راشه. مونږ پرېږده، د الفر لپاره دننه راشه. نه امیر صاحب، هر ځل ستاسې خوشحالۍ هم خرابوم. له خپلو پرته کلیزه خوند نه کوي. له کله چې ته تللی زموږ د خولې خوند خراب شوی دی. راځه نو. ما پرېږده چې یوازې واوسم امیر صاحب. ته خو پوهېږې که نه، ډاډه یم همداسې به د ټولو لپاره ښه وي. ورځه امیر صاحب، تاسو ته ښه شپه غواړم. عاکفه مزه. باید لاړ شم امیر صاحب. د مرغانو په څېر لومې خواته روانې، له موږ پرته د وزرونه هم کار نه کوي. مزه پاتې شه. پوهېږې ما سره نه لاس پاتې او نه هم وزر. ته راته وګوره، تل یوازې ګرځم او راګرځم. که غواړې ماته غوسه شه، هر څه دي چې زړه کې وي راته ویې وایه. غوسه شه، چغې ووهه. پوهېږې یوازې زه تا ښه پېژنم. مزه. خدای دې درنه راضي وي امیر صاحب، خو زه مجبور یم. ډېر ښکلي شیان دي. وګوره وګوره. اوف، دا پلار مو بیا چیرته ورک شو؟ ورسره څوک ولاړ دی؟ عاکف خو به نه وي؟ عاکف ورور؟ عاکف راغلی؟ عاکف ورور راغلی؟ هله ممدوحه فکر کوم عاکف نه غواړي دننه راشي. راځه چې ورسره خبرې وکړو. نه زه نه درځم. ته خو ګورې پخه مې ژوبله ده. لږ څه ځان په زحمت که څه کېږي نو؟ نه کېږي رانه. توبه، ښه سمه ده. د ناوې په څېر ناست کوه او همدلته کښېنه. مزه عاکفه مزه. عاکف ورور چېرته دی؟ هغه لاړه. ما ورته وویل مزه خو لاړه. وګوره تا ته یې ډالۍ اخیستې. زه دا ډالۍ څه کوم چې عاکف ورور نه وي؟ ولې لاړ؟ زه عاکف ورور پسې ډېره خفه شوې یم. زه به یو ځل ورته زنګ ووهم. هو زنګ ووهه، ستا په زنګ به هرومرو راشي. نجیب لږ څه غوسه شوی. راځئ چې ځو.
اوف موبایل تم ځواب نه ورکوي. څه شوي راغی که هغه راځي چې زه لاړ شم. ته غلی شه. نور زما په تخلص باندې ملنډې وهې ها مامدوکتو پاله. څه وشول رانغی؟ رانغی نو والله هغه دال پر لپاره هم رانغی. دې هلک باندې څه شوي؟ هرومرو به کوم څه پې شوي وي. پخوا خو د هلک هېڅ داسې نه و. کېدای شي کومه ستونزه ولري. ملکې خورې ته یو ځلې عاقب سره خبرې وکړه. بس کوي نو دا موضوع نوره وتړئ. د خلکو شخصیت ته باید تل درناوی وکړو پوه شوئ. حاکفه کاش پوشی چې څه کوي او د کوم کار هڅه کوي. لاس راکې پرېوځمه نشه راباندې راغله سترګې راواړوئ چپه راباندې راغله لاس راکې پرېوځمه نشه راباندې اخ الله اخ دا خو زمون خیری دی. خدایا توبه. زه خو تباه شوم. زه خو مو تباه کړم. استانبوله خدای دې سزا درکړي. زه دې داسې حالت ته ورسولم. سلام روره. علیکم سلام. وګوره ته هم زما په څېر یوازې یې. ولې دې دومره ډېر څکلي دي؟ خیرات دی؟ چا ما ښې څه مې څکلي وروره. هر څومره چې وڅکم نه نشه کېږم. ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري. زه پرته له څښاکه په یادونو نشه کېږم. رښتیا؟ خانو هغه یادونه دې څومره یاد ته راځي؟ ډېر زیات. لیونی خیري. کم عقله خیري. د ګل په څېر دنده دې لرله خو په قدر یې پوه نه شو. کم عقله خیري. کم عقله کم عقله. زما کیسه هم همداسې ده. کیف سارګر صاحب؟ هو خیري. توبه لکه چې زه اوس نشه شوم. فکر کوم خوب وینم. خوب نه وینې خیري نه وینې. دا څه حالت دی ها؟ اوس د څښاکم پیل کړل ها؟ نه ها؟ راکه هغه وروره زه چې کوچنی وم پلار به مې په زوره څښاک ماته راکوه. دا هر څه د هغه له امله شوي. وروره زه تاسې پسې ډېر خفه شوی یم. خبرې مه کوه غلی شه. ښکلا به م دی. خیري نه خیري. وروره توبه توبه ډېر درپسې خفه شوی یم. ډېر بد بوی درنه ځي. ډېر بد بوی. که درته اور واچوم د ټانګو تیل په څېر به وسوځېږې. راځه مخکې شه هله. ډېر درپسې خفه شوی وم. راځه خیري راځه. دا دی راځم. پام کوه. سمه ده وروره سمه ده. کم عقله خیري مخکې شه. سمه ده وروره. هغه پخوانی حالت نه اوس ما کې هېڅ اثر نه دی پاتې. د ډېر هیجان له امله ستړی شوی یم. دروغ مه وایه خیري. ما خو ستا پخوانی حالت هم لیدلی.
څه خبره ده لکه چې باران وریږي ساتونکو دا بارانونه کومه شو ما ته وګوره خیري که بل ځل دې ووینم چې څښاک دې څکلي سر دې ماتوم سمه ده بل ځل څښاک ونه څکې پوه شوې خیري عاقف څارګر صاحب امر مو پرده کیږي همدا شیبه مې پرېښوده توبه مې ده ما ته وګوره خیري کله کله به دلته د څارنې په موخه راځم سمه ده که ودې وینم چې څښاک دې څکلي نو سر دې ماتوم همداسې دې نه پرېږدم مزه زه ځم مزه څارګر صاحب مزه لږ تر لږه ته خو رانه مزه کنه زه ډېرې هم واضح یم ماردرور د صفاکار په توګه دننه کیږي وسلې له هغه ځای نه رااخلي او دننه تاسو ته درکوي سمه ده پوه شوم سرحده وروره مرد وروره ته هم په شاوخوا باندې ډېر پام وساته د غونډې کوټه خو تاسو ټول ته ښکاره ده که نه هو پوهېږم ښه نو اوس هر څه چمتو دي راځئ نو مبارزه مو ډېره مبارک شه په هغو کافرانو باندې زړه ونسوځوئ کافرانو باندې هغه څارنوال یادوم ورځئ بریالي اوسئ د اسلام په نوم به یو بله کامیابي هم لاسته راوړو راځئ سلمانه ته لږ په تماشه راځئ څنګه دې وژغوره همداسې امر صاحب اسودېدلی وه خو یوه برخه یې جوړه پاتې وه امر صاحب اوس چې دا ځای پرېت کړم بیا ښه سمه ده سمه ده څه مه وایه په دې شیانو باندې زه ډېر نه پوهېږم کوم څه دې پیدا کړل راځه ممدوح ته ولې کار ته راغلی ما ته نه وویلي چې ارام وکړه ومو ویل خو کور کې زما زړه په تنګېږي کیدای شي دلته راته کار وي په هر حال عاطف کوم څه پیدا کړي دي ممدوحه رښتیا څه دي نه پوهېږم د کومې غونډې ویډیو ده خلاصې که زر کوه نو خو ځینې ځایو کې غږ نه راځي دا دی خلاص مې که اته دا به له خپلې اصلي څېرې او پېژند سره د عاقف مخې ته راشي په ځانګړي ژوند کې به یې راشي وروسته به ته نه هڅه وکړي چې هغه زموږ ډلې ته دننه کړي البته ته به هم د سیوري په څېر د هغه په څنګ کې اوسې سمه ده هم دومره و شکر مه باسئ چې له سوځېدلي هر دست نه هم دومره مې هم پیدا کړل سیوری اتنا دوی څوک دي ښکاره ده چې دا خلک به عاقف ته تر ټولو نږدې خلک وي هغه پلانونه دي چې غواړي عاقف خپلې ډلې ته دننه کړي لومړی مو سند پیدا که اوس هم دغه ګونه خو دا اتنا څوک ده هر څنګه چې کېږي د جنایت کار باید ختم کو دا کار څنګه کوي زه نه ته یې کوې ګرانه زه یې کوم خو څنګه زه هېڅوک هم نشم وژلی دا ستا لوڼې دي که نه هو دي خو دې کار پورې څه تړاو لري غلط فکر ونه کړي زه خپله د ماشومانو په مړه کېدلو ډېره خفه کېږم خو په دې هېواد کې د ماشومانو مرګ ژوبله د اروپا په پرتله ډېره ده غواړې څه ووایي یا جنایت یا د لوڼې دا نور کسان د چا اوښکو ته هیڅ نه ګوري تاسې لیونی شوي یئ زه دا کار څنګه وکم
ښه سمه ده اوس چې ته نه منې نو مې منه صبر وکړه ښه سمه ده امر صاحب په ملکې باندې شک کوي سرنوال صاحب هغه جلې چا کې سره ډیره ګرځي ملګری ده همداسې ده هو د جنایت پټې شاهد زوحال څه ویلي وو په یاد مو دي که نه هو ما ته دا هم هماغسې کیسه ښکاري ښه په دې خبره ډاډه یو زه ډاډه نه یم خو زړه مې راته یو بل څه وایي امر صاحب اوس چې شک لرو باید له جنایت نه پوښتنه وکړو یوازې هغه پوهېدلی شي زه به ورشم زم در سره ځم امر صاحب موټر کې به درته په تمه شم په دې حالت کې کومه خبره نه ده امر صاحب ښه سمه ده راځه چې لاړ شو ستاسې غونډه نن پیلېږي ښاغلی عمره هو وبه ګورو هڅه کوو د هېواد په ګټه چې هر څه وي هماغه خبرې وکړو ډېره مننه ښاغلیه زه دننه کېږم تاسې پوره 15 دقیقې وروسته دننه شئ تشناب کې به سره وګورو هو یوازې څارنوال سوها د بل چا پزه هم باید ویني نشي خبره پوه شوئ سمه ده مرده وروره ښه ده څارنوال صاحب ویل کېږي چې تاسو د اساسي قانون د بدلون خلاف یې لامل یې څه دی چا ویلي داسې خبره نشته لږ تر لږه د ازل خو د خلکو سترګو ته خاورې ماشین دی د ازل خو دا کار مه کوئ څارنوال صاحب ته ډېر پوهېږئ دا کار تاسې وکئ اغلې رانه که زه یې وکړم له تاسې نه هم ښه کولی شم هر څه چې کوو یوازې د هېواد لپاره یې کوو تر څو دا هېواد د ترهګریزو ډلو لاسته ورنشي دا مو د هېواد پالنې حالت دی که دښمن وای خلک به مو په مرمۍ ویشتلي وو دا کار به مو هم کړی وي خو زه له تا سره نورې خبرې نه کوم مهرباني وکړئ لاړ شئ مهرباني وکړئ راځئ مهرباني وکړئ لاړ شئ تاسې هم تلای شئ مهرباني مننه کوم مننه خبره ده چیرته ځې ناروغ ته مې خواړه راوړي
ښه سمه ده مهرباني وکړه سمه ده مهرباني وکړئ ستاسې کارت لیدلی شم زه وکیل یم نوی وکیل شوی دا مې هم مرستیال دی مهرباني وکړئ دا زموږ کارتونه دي مهرباني وکړئ ښه ورځ یو ځل بیا تیر شئ تاسې تلاشي کولی شم تاسې سره څه دي مهرباني وکړئ ښه ورځ وسلې واخلې او همدلته په تمه شئ زه د غونډې کوټې ته نږدې خپل کار پیلوم کله چې غونډه پیل شو بیا تاسو ته خبر درکوم سمه ده په تمه یو پام کوئ زر کوئ بیړه وکئ زر راشئ بیړه وکئ ته موټر کې پاتې شه ښکته نه شي زه له جونې سره خبرې کوم بیرته راځه سمه ده مرسي دوی دلته څه کار لري دا د څه شي غږ دی څه خبره به وي صبر وکړه ته څه کوې ها
سټیټس وګورئ. خلاص سرکبا سرکبا. بله امر صاحب. ممدوحه دننه وسلوال بریج شو. هغه کس ټپېدی تښتي. ډېر پام کوه. سمه ده امر صاحب. والکانه لرې شئ. نږدې رانه شئ. صبر وکړه پولیس یم. کمعقل سړی هر څه دې خراب کړل، خدای دې تا وبخي. مړ شوی دی. جونیده زما خبره واوره. اوس ماته ځواب راکړه. ستاسې په ډله کې د اتنا په نوم څوک ده؟ نه. هله نو اتنا هماغه ملکه ده؟ د ګورجین لور ملکه ده؟ لږ څه نور هم وزغمه. دې انځور ته وګوره. همدا جلۍ ده؟ هله ووایه که نه. سرکبه اتنا ملکه ده؟ ووایه ووایه. سرکبه هو تاسې بیخي رښتیا وایي. همداسې ده.
باید زر تر زره خلاصه شي. ستاسو په اجازه غواړم دا غونډه پیل کړم. څنګه چې پوهیږئ د ترکیې د معاصرتیا فرصت آخر هم زموږ لاسته راغی. غونډه پیل شوه. ورځئ. ورځه. خبره ده دا غږ کوم ځای نه راغی؟ د غونډې کوټې نه راځي، بیړه وکړئ. مړه شئ کافرانو، مړه شئ، مړه شئ، مړه شئ رازیلانو. مه کوه. سوها صبر وکئ، داسې مه کوئ، صبر وکئ، صبر وکئ. څارنوال سوها، تا لپاره نور په دې نړۍ کې ځای نشته. مړ شه رزیله. مړه شئ رازیلانو. دوی دننه څه کوي؟ دا لیونیان به ټول خلک ووژني. خدای دې تاسو بې شرفان ووهي. مړه شئ رازیلانو. هې صفا کړه، د باندې لاړ شه، لاړ شه. دننه څه خبره ده؟ نه پوهېږم، د ډزو غږ راغی. دننه څه خبره ده؟ څه شوي دننه څه خبره ده؟ په غونډې برید کړی، ټول یې ووژل. یعنې څه چې وژل شوی ها؟ پلاره بله نجیب وروره، همدا اوس باید دلته راشئ. پادلي برید کړی. چا برید کړی؟ نه پوهېږم، خو د ډزو غږ راغی او زما پلار هم دننه دی. سمه ده، موږ هم د اوس درځو. ارامه اوسه، سمه ده، ارامه اوسه او په وارخطایۍ کې کومه تېروتنه ونه کړي. سمه ده. بیا څه شوي دي امر صاحب؟ وسله والو کسانو پادلي برید کړی دی. پادلي برید کړی؟ تاسو څه وایئ امر صاحب؟ زر باید لاړ شو. جنایت به څنګه شي امر صاحب؟ هغه خو مړ شو. نرس څنګه شو؟ هغه مړ شو. ډلې ته مې خبر ورکړ لاره کې دي. جنایت کوم څه وویل؟ ویې ویل وروسته به خبرې وکړو. خدایا څه کېږي؟ پلار مې وژغوره.
وروره راځه چې لاړ شو پولیس به اوس راورسیږي نیول کیږو نه اوس نو مو دا کار پیل کړی غشای له کمان نه ووته دننه به څو کسان وي نه پوهېږم باید پولیسو ته په تمه شو که نور کسان هم ووژني زما په اند باید دننه لاړ شو موږ نه پوهېږو چې څو کسه دي باید په تمه شو بخی د غونډې کوټه کومې خواته ده را پیدا شوې ته وایم د غونډې کوټه چیرته ده ځواب راکړه که نه لیونی و که څه بلا و رانا هر ځای کې را پیدا کېږي نه پوهېږم هرې پېښې ته څنګه را رسېږي خدایا که د غونډې کوټې ته لاړه شي بیا هغه کسان هم هلته دي رانا مې هم باید ونه ویني اوس زه څه وکړم لرې ښځونه څه غواړئ ها واه 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 څه د ته وګوره مرګ ته دې زړه شوی که څنګه وروره راځه چې لاړ شو وروره دا کار پرېږده نو پولیس به لاره کې وي مخکې له دې چې ناوخته شي باید وتښتو په ګونډو شه په ګونډو شه وروره ته څه کوې تباه به شو وبه نیول شو ګوره موږ به اعدام کي راځه چې لاړ شو وروره په ګونډو شه د ډز غږ شو دننه کېږم صبر وکړه په تمه کېږو او خدایا دا پولیس نو څه شول زه دننه ځم داسې کار مه کوه بسم الله الرحمن الرحیم دا یو خاینده غواړي چې زموږ منځ کې نفاق راولي مړ شه د هغه اثباته ماته معلومه ده چې نن یې برید کړی و ځکه چې د دې برید پلان یې جوړ کړی و هم دننه دی ته خو په دې خبره ښه پوهېږې ګورجینا دا ډېر ګواښمن کار دی دا سړی ته څنګه پیژنې ها اتنه همغه ملکه ده